د ولس په هلو ځلو او د همدې خیریه بنسټ په هلو ځلو همدا ستاسو په همکارۍ باندې 800 متره پایپ راغځېدلی دی. دلته زیاتتر کورونو کې زمونږ کونډې خویندې زیاتتر زمونږ یتیمان بچیان دي دلته بې وسه دي وس نه لري چې ولس غریب دی د 100 روپیو وسه نه لري. دې چې کوم مصارف راځي زیات به راځي خو ډېر زره افغانۍ راځي یو ورور هم کولی شي که نه درې څلورونه چې 15 او شپږ زره روپۍ واچوي انشاءالله دغه ذخیره چې کومه ده د دې سرپناه ورباندې کېږي او دغه خلک به د پاکو اوبو نه برخمن شي. السلام علیکم دوستانو، ټول ستړي مه شئ، الله مو آباد لره، خوشحاله اوسئ. د هسکې مېنې خیریه بنسټ مسؤلین راغلي دي جودرې د شهیدانو کلي ته. دلته د اوبو سکیم شوی دی، اوبه راتېرې شوي دي د جودرې شهیدانو کلي ته. تاسو د نږدې نه دا اوبه ګورئ، دا چې دلته ذخیره جوړه ده د دې سرپوښ نشته دی، سرپوښ نه لري، دې نه خلک د څښلو استفاده نه کوي. په همدې خاطر نه کوي چې ګرد غبار او ځناور راځي دې کې اوبه څښي او د ماشومانو د لیدو ویر هم ده. نو زموږ په ستاسو ټولو وطن دوستو باندې غږ دی چې تاسو له موږ سره د دې په پټولو کې همکاري وکړئ، په دې خاطر باندې چې ولس غریب دی د 100 روپیو وسه نه لري. دا اوبه د همدې ولس په هلو ځلو او د همدې خیریه بنسټ په هلو ځلو همدا ستاسو په همکارۍ باندې 800 متره پایپ راغځېدلی دی او دغه ځي ته رارسېدلی دی. دا چې اوس زموږ مهم اشد ضرورت دی د دې پټولو دپاره چې یو خو ماشومان د لیدو نه وځي، بل ځناور پکې ونه ولېږي او ځناور ته نه استفاده کوي. نو بل چې دا پټه شوه بیا به خلک د څښاک دپاره هم ترې استفاده کوي. نو زموږ په تاسو باندې غږ دی چې تاسو موږ سره د دې په پټولو کې همکاري وکړئ، مرسته راسره وکړئ. الله به تاسو سره مرسته وکړه، الله د ستاسو اخرت ښایسته کړه، کورم ودان خوشحاله اوسئ، عالم آباد لره سرفراز اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، الله جل جلاله نه مو روغ صحت او کامیابي غواړم. دوستانو نن بیا راغلی یو د جودرې یا د شهیدانو کلي ته. په دغې کلي کې د موبایل په ښیښو باندې ووینئ چې اوبه انشاءالله را رسېدلي دي. کوراکور د پیپ سکین پروګرام چې کوم دی هغه مو رسېده. خو دوستانو یو مهمه موضوع در سره شریکوم چې هغه د دغې اوبو د ذخیرې ده. ذخیره جوړه ده خو د پاسه سرپناه نه لري. دوستانو دغې اوبو نه د ولس خلک استفاده نه کوي. ولې چې دغه ذخیره چې کوم ځای کې ده دا د غره په لمن کې ده. تاسو وینئ دلته هر قسمه ځناور ګرځي، یعنې د ولس مالونه غویان پسان هم دغلته ګرځي، رمې راځي. دغه اوبه د ښکلو نه ایستلې دي. خلک د خوراک څښاک دپاره استفاده نه کوي. ولې چې د ډیګۍ یا د دغې ذخیرې سرپناه نشته. دوستانو غټ مصرف نه پرې راځي، ډېر په کم مصرف سره دغه ډیګۍ یا دغه ذخیره د دې سرپناه مکمل د دې 1,000 افغانۍ دي. دوستانو راځئ بهترینه صدقه جاریه ده چې کله دغه سرپناه د ډیګۍ سرپناه وشوه، دغه پټه شوه، د دې نه به خلک د اودسونو دپاره، د منځونو دپاره، د خوراک څښاک دپاره اوبه شروع کړي. نو انشاءالله بهترینه صدقه ده او اجرونه به الله تاسو ته درکوي. دوستانو د شهیدانو د کلي معلم صاحب نجیب الله چې نن سره به اشنا یاستئ، غږ یې در باندې وکړه، غوښتنه یې درنه وکړه چې راځئ یو بهترینه صدقه جاریه ده چې هغه د شهیدانو کلي دلته زیاتتر
کورونو کې زمونږ کونډې خویندې زیات تر زمونږ یتیمان بچیان دي دلته بې وسه دي وس نه لري اوبه الحمدلله را رسېدلي دي د موبایل په ښیښو باندې لیدلی شئ په دې چې کوم مصارف راځي زیات به راځي خو ولې دې کې به انشاءالله زمونږ د ټیم ملګري مونږ سره استادان هم شته چې دې په سرپناه کې کار کوي زمونږ د ټیم ملګري بې معاشه بې تنخوا به په دې کې کار کوي یوازې د دې موادو ته ضرورت دی موادو باندې راغلی مصرف مونږ ورته حساب کړی د استادانو په خولې باندې 1,000 افغانۍ راځي یو ورور هم کولی شي کنی 3-4 چې 15 او 6 روپۍ واچوي انشاءالله دغه ذخیره چې کومه ده د دې سرپناه ورباندې کېږي او دغه خلک به د پاکو اوبو نه برخمن شي راځئ د الله د رضا لپاره دغې ذخیره کې موږ سره کومک وکړئ چې تر څو دغه ذخیره پټه شي او انشاءالله الله به تاسو ته اجرونه درکوي نور مو وخت نه نیسه مات چېرته اچوئ ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم د هسکې مینې مشکلاتو د حل لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.